سلامونه دوستانو. یو دوست لیکلی و چې تاسو په بیلابیلو خپرونو کې د اروایي ګډوډۍ په اړه خبرې کړې وې. د دوست پوښتنه کړې وه چې خپل اروایي ګډوډي اختلال څه ده؟ اروایي ګډوډي دوستانو یا اختلال یا په انګلیسي کې ډیسارډرز ورته وایي، دا مهمه مسله ده. کله چې تاسو وپوښتله نو زما هم ورته پام سه چې یوه ورځ به په دې اړه بحث وکړو چې خپله اروایي ګډوډي یا اختلال څه ده او څه ته مونږ اروایي ګډوډي یا اختلال یا ډیساردر وایو. بله دوستان، اروایي اختلال څه ده او څه کوي، یا ویم چې اروایي ناروغي څه ده. موږ معمولا دوستانو هغې ناروغۍ ته، هغې ستونزې ته چې عصبي اړخ ولري، د عصبي نیورونونو او سلولونو نقش ونډه پکې، هغې ناروغۍ ته موږ رشدي عصبي ناروغۍ یا بیماری وایو دوستانو. اما هغه موارد چې هلته د اعصابو ستونزه، د نیورونونو د هورمونونو ستونزه ډېره پکې مطرح نه وي او یا هیڅ کله کله مطرح نه وي، او بیا اما د انسان په کړو کې، د انسان په ژوند کې، د انسان په چارو کې، د انسان په فکر کې، د انسان په ذهن کې بدلون رامنځته کوي. دغې چارې ته او دغې ستونزې ته موږ اروایي ګډوډي وایو یا اروایي اختلال. اما هغه څه چې عصبي اړخ لري هغې ته موږ اروایي ناروغي وایو، لکه اپلیپسي، لکه مثلا میرګي یا نورې عصبي ناروغي. دا یو وضاحت و چې ما غوښتل ورکړم. ښه، دا اختلال یا دا ګډوډۍ څنګه وپېژنو، یا دا اختلال یا دا ګډوډۍ په څه کې ښایي ترسره کېږي؟ کله چې په اعصابو کې ستونزه نه پېښېږي نو چېرته دننه په د انسان په سر کې نور څه دي چې هلته ګډوډي پکې رامنځته کېږي؟ بلې دوستانو، د انسان په ذهن کې، د انسان په سر کې یو څه د پېژندګلوۍ په نامه دي، یو څه د احساساتو په نامه دي، یو څه د هیجانونو په نامه دي. دغو کې کله چې ګډوډي راځي یا سلامتي له پوښتنې لاندې راځي یا ناروغ کېږي زموږ احساسات، هیجانات، پېژندګلوي، ذهن، پرېکړې، دقلته بیا موږ دغه مسلې ته مختلېدل وایو یا اختلال پیدا کېدل وایو یا ګډوډي رامنځته کېدل وایو. دا یو مورد ده. دویم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم، تاسو هم کیدای سي اورېدلي چې یو کس وسواس لري، یعنی ډېر هغه مینځي، پاکاري کوي، یا لاسونه ډېر مینځي، یا دروازه ډېر زر زر چکوي. د ده په فکر کې او یا د ده په اعصابو کې، د ده په بدن کې کوم خاص توپیر نه راغلی، د ده په ذهن کې مشکل پېښ سوی ده چې دی فکر کوي چې ګڼې دا ځای ناپاکه ده، دا ځای چټل ده، یا ژور خفګان لري، اشتها نه لري، ډوډۍ نه خوري، خاندي نه، میلې ته نه ځي، میله نه کوي، یا ډار لري، ویره لري. کله چې تداوي کېږي هیڅ عصبي ستونزه، هیڅ جسمي ستونزه نه لري، اما دی درد لري، درد احساسوي. یو څوک راځي ځان وژني، نو دا ځان وژنه خو خاص عصبي هغه نه ده، خاص اعصاب یا هغه نه دي سلولونه چې یو له بل سره مخامخ سي بیا کس ځان مړ کړي. نه، دا یو ذهني پروسه ده، دا یو عاطفي پروسه ده. سره له دې چې عاطفي ده او سره له دې چې ذهن، مغز، سلول او نیورونو د انسان وجود حتی لوږه او مرښت اغیز پې لري، تاثیر پې لري، اما په خپلواک ډول یوه ناروغي ده. دغه ته موږ اختلال وایو. یعنې دغسې یوه چاره چې رامنځته کېږي موږ دې ته اختلال وایو، چې مشهور یې وسواس، اضطراب او ژور خفګان ده. تاسو پوهېږئ دوستانو چې دا اوس دستي په نړۍ کې له 400 میلیونو نه ډېر په ژور خفګان اخته انسانان ژوند کوي.
او هر کال په میلیونونو ور ډیریږي. داسې ویل کېږي، ما پخوا په یوه څېړنه کې لوستي وه چې له 2020 کال نه وروسته 2022 او 23 او 23 کال کېدای سي په نړۍ کې تر ټولو ټاپ ناروغي یا جدي ناروغي د همدا ژور خفګاني او یا اروایي ناروغي یا اروایي اختلالونه. په هر صورت دویم مورد چې د اختلال په برخه کې غواړم اشاره ورته وکړم، هغه د ساریتوب مسله ده. که څه هم تر یو ځایه پورې دا سمه ده چې موږ چې له خپه انسانانو سره ګرځو کېدای سي خپه سو، موږ چې له وسواسي انسانانو سره ګرځو کېدای سي موږ ته وسواس پیدا سي، موږ چې له ډارونو یا اضطرابي انسانانو سره ګرځو کېدای سي موږ هم ډارن سو یا وډار سو. اما ارواپوهان په دې باور دي چې اروایي ګډوډۍ او اختلالونه ساري نه دي، خو ډېرېږي، یعنې پراخېږي. که پرون زموږ په کورنۍ کې یو اروایي ګډوډي لرونکی کس و، کېدای سي کال ته 2 کسه سي. دا په دې معنا نه ده چې ساري ده، دا په دې معنا ده چې دا ناروغۍ په چټکۍ سره په پرمختګ کې دي. دا بل مورد و. دریم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم هغه دا ده چې اروایي ګډوډۍ اوس کېدای سي څوک وایي چې خیر د نخوي دی او چېرته د دماغ ذهن ګډوډي، دماغ پېژندګلوي د ګډوډي، دماغ احساسات د ګډوډي څه پروا کوي. زه غواړم دا ووایم چې نه، ګډوډي باید حل سي. ګډوډي خو ښه نه وي که نه، هغه په ځانګړي ډول په ذهن کې ګډوډي انسان او د انسان اړیکې شدیدا متاثره کوي، ځکه باید حل سي. بل مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، ناروغ پوهېږي نه. دا داسې یو ګډوډي ده، داسې یو ناروغي ده، دا ګډوډي کله چې یو څوک په ګډوډۍ اخته کېږي چې ناروغ نه پوهېږي زه مریض یم، او په همدې خاطر مرسته هم نه غواړي او په همدې خاطر ارواپوه ته هم نه ځي. بل مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، په د دې اختلال یا د دې ناروغۍ تشخیص هر څوک نشي کولی. دا تشخیص په ډېرو مسلکي شیوو طریقو او په ټیسټونو کېږي. یعنې ډېر کسان دي چې کله چې تاسو سره کښېني خبرې درته وکړي ته به ډېر ژر ووایي چې دا اضطراب لري، دا به خفګان لري، دا به وسواس لري. اما کېدای سي هغه یو بله مسله ولري چې په هغه اصلي ټیسټ و اصلي تشخیص او اصلي پېژندګلوي په مسلکي ډول او په مسلکي شیوه ترسره کېږي. نهم مورد دا ده چې د دې ګډوډیو په پېژندګلوۍ کې تر ټولو معتبره اثر، تر ټولو معتبره کتاب، تر ټولو معتبره شیوې او د دې اختلالونو اعتباري اثر چې د دې اختلالونو نښې نښانې پکې څرګندوي DSM ده. DSM چې اوس پنځم ورژن یا پنځم ټوکې یا پنځم چاپ راغلی ده. په دې هر کال پکې بدلیږي، هر څو کاله بدلیږي. په 2013 کال کې د DSM پنځم اړخ یا پنځم ټوک یا پنځم هغه راغلی ده، په پنځم ځل تازه سوی ده یا اپډیټ سوی ده. داسې ویل کېده چې کېدای سي په 2020 کال کې د کورونا او د کوویډ د ناخوالو په خاطر چې رامنځته سوې، کېدای سي په DSM کې او په چاپ کې هغه راسي، بیا چاپ سي. اما تر اوسه پورې لا اقل 5 DSM شته او په دې DSM کې موږ د ټولو اروایي ناروغیو چې په سلګونو اروایي ناروغۍ دي، د دې هر یوې ناروغۍ د تشخیص په برخه کې او د پېژندګلوۍ په برخه کې موږ سره مرسته کوي، او دا په نړۍ کې تر ټولو معتبر اثر ده په دې برخه کې. زه دا مې غوښتل اشاره وکړم. بل مورد چې غواړم اشاره وکړم هغه دا ده چې د دې اختلالونو لامل ډېر ځله جینونه، چاپېریال، کورنۍ او ټولنیز او فردي روابط اړیکې دي. دا د دې ګډوډۍ په رامنځته کولو کې نقش لري. بل مورد دا ده چې که احیانا دا شتون ولري د ژوند پراخې او ډېرې برخې متاثره کوي، یعنې ډېر څه ورانوي، ډېر څه خرابوي، حتی تر مرګ او مړینې پورې امکان لري. وروستی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم، موږ ګڼې اروایي ګډوډۍ لرو، یعنې په سلګونو اروایي ګډوډۍ لرو چې مشخصا او غټې په دې DSM کې چې ما اشاره ورته وکړله تر 350 پورې اشاره ورته سوې ده. اما په سلګونو
یعنې تر 600-650 پورې هم دا ناروغۍ رسېږي. نو موږ له ګڼو اروایي ګډوډیو سره مخامخ عزیزانو په ځانګړي ډول هغه دوست پوښتنه کړې وه او که امکانات یې وه را روانو خپرونو کې به یې په لږو نورو اړخونو هم بحث او خبرې وکړو. بله دوستانو، هغو عزیزانو ته او علل خصوص هغه دوست ته چې د اروایي ګډوډۍ یا اختلال په اړه یې پوښتنه کړې وه باید یادونه وکړم چې په دې اړه نور هم معلومات شته، اطلاعات شته، تاسو کولی شئ معلومات واخلئ. اما که بیا هم پوښتنه درته مطرحي او پیدا یي نو موږ سره په کامنټ کې شریکه کړئ. موږ به یې په راروانو خپرونو کې هغه پوښتنې او هغه مسایل نور هم واضح او څرګند کړو. مننه.